د 1909 کال د اپریل میاشت کې د آریان افغان هوایي شرکت الوتکه په مسکو کې کېناسته. د افغانستان ولسمشر سردار محمد داود خان خپل رسمي سفر شوروي اتحاد ته پیل کړ. د محمد داود خان رسمي هرکلی تود و، خو د پردې تر شا لیدنې هغه ښې پر مخ ولاړې نه شوې لکه څنګه چې د نړیوالو رسنیو کامرو مخې ته ښودل کېدې. د هغه دا لیدنې د پخواني شوروي اتحاد له مشر لیونید برژنیف سره په لفظي شخړه نیمګړې پاتې شوې. برژنیف غوښتل هغه ته امرونه وکړي او داسې وښیي چې تاسو یو کوچنی هېواد یاست. هغه ورته وایي چې موږ د هېچا امر نه منو، تاسو موږ سره په دې لهجه خبرې نشئ کولی. موږ او تاسې د برابر مقام خاوندان یو، زه ستا غلامي نشم کولی. له میز څخه پورته کېږي او ورته وایي چې همدومره خبرې مو چې وکړي کافي دي. موږ باید خپل سفر بیرته د افغانستان پر لور پیل کړو. شاوخوا یو کال وروسته محمد داود خان د هغو کین اړخو افسرانو له ښار راوپرځول شو چې شوروي اتحاد ته متمایل وو. نور محمد ترکی چې داود خان ځای نیولی وو، د داود خان د نسکورېدو له امله خوشحال وو او شوروي اتحاد ته ځانګړی میلمه وو. سردار محمد داود خان ونه توانید چې خپله بهرنۍ پالیسي د ختیځ او لویدیځ ترمنځ متوازنه وساتي. همدا لامل شو چې کودتاچیان پرې بریالي شي. هغوی چې داود خان یې په یوې کودتا واک ته رسولی و، په بلې کودتا یې له واکه لرې کړ. خو داود خان څه وکړل او افغانستان ته یې څه میراث پرېښود؟ کابل د 1950 او 1960 لسیزو په دوران کې په چټکۍ سره د عصري کېدو پر لور روان و. افغانستان یو بېوزلی او دودیز هیواد و چې غوښتل یې نوې فضا ته داخل شي. ټولنه ځوانه وه او د بدلون لپاره پکې زیاته لیوالتیا موجوده وه. البته د نړۍ ستر قدرتونه په سړه جګړه کې ښکېل وو او د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته یې سترګې نیولې وې. په 1959 کال کې کابل ته د امریکا د ولسمشر سفر له امریکا سره د اړیکو د پراختیا زیری ورکاوه. هیري ایس ټرومن په دې لیدنه کې وښوده چې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت له اهمیت څخه خبر دی. ظاهرشاه په بهرنیو اړیکو کې د توازن پلوی و. هغه بیلابیلو هیوادونو ته له هغې ډلې جرمني او فرانسې ته سفرونه وکړل او وروسته یې له مسکو څخه هم لیدنه وکړه. د دې دورې لویه برخه د سردار محمد داود خان د صدارت له دورې سره هممهاله وه. له 1953 او له 1963 کلونو ترمنځ داود خان د دې ترڅنګ چې د صدراعظمۍ څوکۍ یې په لاس کې لرله، نورې دندې هم ترسره کولې. یعنې په 1940 کال کې د مشرقي سمت د نایب الحکومه په توګه وټاکل شو چې هغه مهال نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار پکې شامل وو. همدارنګه په 1945 کال کې د کندهار د نایب الحکومه په توګه دنده یې ترسره کوله چې هلمند، زابل، نیمروز او کندهار پکې شامل وو. وروسته له هغه له 1909 څخه تر 1940 کال پورې د افغانستان د مرکزي قوتو قماندان وو او له 1940 کال څخه تر د 1943 کال پورې د کورنیو چارو وزیر وو. له 1949 څخه تر د 1953 کال پورې د خپل کاکا له دورې وروسته چې دفاع وزیر وو، دی د دفاع وزیر وټاکل شو او له 1953 کال څخه تر د 1963 کال پورې د صدراعظمۍ دنده ترسره کړه. داود خان یو پیاوړی او جاطلبه سړی و چې بالاخره د پاچا سره اختلافونه د هغه د لرې کېدو سبب شول. ظاهرشاه 10 کاله داود خان له واکه لرې وساته، خو داود خان داسې سړی نه و چې آرام کښېني. د تاریخي روایتونو له مخې هغه هڅه کوله چې زیات واک صدارت ته راولېږي او د پاچا صلاحیتونه محدود شي. د همدې اختلافاتو له امله که څه هم داود خان په خپله استعفا کې د اختلافاتو په اړه څه نه ویلي او د بدلونو درناوی یې کړی و. اردو په افغانستان کې ډیره سیاسي شوې وه. ډیری افسرانو چپي تمایل لاره، که څه هم په ظاهر کې د تاج او تخت مدافعین ګڼل کېدل، خو په زړه کې نورې موخې لرلې. داود خان هغوی خپل متحدین وموندل. د 1964 کال د اساسي قانون د 40مې مادې له مخې ظاهرشاه د شاهي کورنۍ غړي له لوړو دندو لکه وزارت، صدارت او نورو مهمو مقامونو څخه منع کړل، ځکه تر دې وړاندې د شاهي کورنۍ غړو دا څوکۍ په لاس کې لرلې. دا هغه څه و چې داود خان د ځان پر ضد وبلل او په زړه کې ونیول. هغه په دې فکر کې ولوید چې باید نظام بدل کړي او واک په لاس کې واخلي، تر څو هغه پروګرامونه چې د افغانستان د آبادۍ لپاره یې په ذهن کې لرل عملي کړي. له همدې امله د 1940 کال د قانون له تصویب وروسته چې د ګوندونو قانون هم ورسره نافذ شو، په افغانستان کې ګوندونه جوړ شول او دغو چپي ګوندونو د روسانو په ملاتړ د داود خان شاوخوا حلقه جوړه کړه. بالاخره د روسانو او همدغه کمونیستانو په اشاره داود خان له 1983 کال د جون په 18 هغه مهال چې د افغانستان پاچا د ایټالیا هیواد په سفر تللی و، نظام بدل کړ. سپینه کودتا یې ترسره کړه چې پکې هیڅ وژنه او جګړه ونه شوه او نظام بدل شو. یو کال مخکې له دې داود خان د چپي افسرانو په مرسته کودتا وکړه او سلطنتي نظام یې ړنګ کړ. هغه ځان د افغانستان ولسمشر اعلان کړ. د هغه نفوذ چې په افغان اردو کې درلود د کودتا لامل شو او دا کودتا بریالی شوه. هغه خپلې کودتا ته د انقلاب نوم ورکړ او د جمهوریت د نظام بنسټ یې کېښود. نوموړی د 5 کلونو لپاره د افغانستان ولسمشر پاتې شو. که څه هم هغه جمهوري نظام چې داود خان یې بنسټ ایښی و له شاهي نظام سره ډېر توپیر نه درلود، ځکه مهمې دندې خپله داود خان پر مخ وړلې. د بیلګې په توګه هم ولسمشر و، هم صدراعظم، هم د دفاع وزیر و او هم د بهرنیو چارو وزیر و. محمد داود خان د ولسمشر په توګه هڅه وکړه چې ځان یو ملتپال شخصیت وښیي. د دې ترڅنګ یې کوښښ وکړ چې له افغانستان سره د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان سره اړیکې ښې کړي. بالاخره د پاکستان د صدراعظم ذوالفقار علي بوټو په بلنه اسلام
آباد ته سفر وکړ. دواړو هیوادونو په ظاهر کې د ښه ګاونډیتوب پر اصل ټینګار وکړ، خو د افغانستان چپې ډلې پاکستان د لویدیځ په جبهه کې باله او پرې بې باوره وې. بوټو یو مغرور شخصیت و. هغه هم په فرانسه کې زده کړې کړې وې او د قانون او انجینرۍ په برخه کې تحصیل کړی و. دواړه په فرانسې ژبه ښه پوهېدل، خو د شخصیت له اړخه سره له دې چې ذوالفقار علي بوټو ډیر مغرور او متکبر شخصیت و او چاته سر نه ټیټاوه، حتی د پاکستان پوځ ته هم سر نه ټیټاوه. په امریکا کې چې کله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ولاړ، که مو په یاد وي هغه اسناد چې د بنګلادیش په اړه وو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وشلول. ذوالفقار علي بوټو له دومره غرور سره د داود خان په مقابل کې ځان کوچنی احساساوه. پاکستان هم لږ تر لږه هڅه کوله چې په افغانستان کې د محمد داود خان د نظام او چپې ځواکونو پر ضد د اسلام پالو ډلو څخه کار واخلي. د اسلام پالو د لومړنیو وسلوالو مخالفتونو لمبې هم په همدې دوره کې بلې شوې. داود خان تر یوه حده د چپې افسرانو د ځواکمنېدو څخه خبر و او د هغوی له نیتونو څخه ویرېده. هغه هڅه وکړه چې له دغو افسرانو سره خپلې ستونزې تصفیه او له مسکو سره د خبرو اترو له لارې حل کړي، خو وخت تېر شوی و. چپې افسرانو یو ځل بیا کودتا وکړه او داود خان یې له واک راوپرځاوه. داود خان د جمهوري ریاست په ار کې له خپلې ټولې کورنۍ او نږدې کسانو سره په ډېر بې رحمانه ډول ووژل شو او د هغوی جسدونه په نامعلوم ځای کې خاورو ته وسپارل شول. د هغه خپله سیاسي څهره او وطن ته ژمنتوب د دې سبب شو چې نظام یې نسکور شي او افغانستان د ډېرو اوږدو کلونو لپاره بل بحران ته ولاړ شي. تر اوسه د داود خان له انقلاب څخه وروسته افغانستان لا هم بشپړې سولې او آرامۍ ته نه دی رسېدلی. له محمد داود خان وروسته افغانستان د بې ثباتۍ دورې ته داخل شو. چپې ډلې له پراخ مقاومت سره مخامخ شوې او ډیر ژر د جګړې لمبې د افغانستان ټولو سیمو ته ورسېدې. هغه افغاني غرور درلود او یو ملي شخصیت و. هغه غوښتل افغانستان داسې ځای ته ورسوي چې افغانانو ته خلک د حقارت په سترګه ونه ګوري او افغانستان د تعلیم، پرمختګ، سوکالۍ او انساني هوساینې له پلوه تر لوړې کچې ورسیږي. له همدې امله داود خان 15 کلن، 10 کلن، 25 کلن او 50 کلن پلانونه او پروګرامونه لرل. همدا علت دی چې که نن وګورو د داود خان له وژل کېدو 50 کاله تیر شوي، خو هغه پلانونه چې عملي کېږي نه ویل کېږي چې دا د ترقي، حفظ الله امین یا رباني پلانونه دي، بلکې ویل کېږي چې دا د داود خان اوږدمهاله او پرمختیایي پلانونه دي. د محمد داود خان له وژل کېدو 21 کاله وروسته جمهوري نظام د هغه او د هغه د کورنۍ د غړو جسدونه وموندل او په درناوي یې خاورو ته وسپارل. داود خان سلطنت پای ته ورساوه او جمهوریت یې رامنځته کړ، خو جمهوریت په افغانستان کې دوام ونه کړ. په افغانستان کې د واک عمر تل لنډ پاتې شوی دی.